دا د بلوچستان د ځنګل پیراليزۍ د پنډغالې الازهر اسلامي ښوونځي ده او د دې ښوونځي هغه زده کوونکي دي چې تر اوسه د لوست لپاره کتاب نه لري. خو بس دا د کډوالو شرایط دي. خو نن بیا هم د خوشحالۍ ځای دی د همدې ماشومانو سره په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړې لپاره مبارز ښاغلي ظاهر پښتون صاحب زموږ سره د 1200 کتابچې او 2 د اوبو د څښلو کولرانو مرسته راسره وکړه. د همدې زده کوونکو په نمایندګۍ زه مننه ځینې کوم. اوس غواړو چې د یو شاګرد سره مرکه وکړو. ولاړ سه. ستا نوم څه شي دی؟ علي احمد. څه شي؟ علي احمد. علي احمد دی. ته موږ ته څه شي در تقسیم کړله؟ کتابچه. ښه، نو ته د چا څخه ډېر خوشحاله یې؟ ظاهر پښتون. د چا څخه؟ ظاهر پښتون څخه. ولې ځین خوشحاله یې؟ د موږ ته کتابچې راکړې. ته ټوله ځین خوشحاله یاست؟ د چا څخه؟ نو خدای پاک دې د ظاهر پښتون صاحب عمر ډیر کړي او همیشه دې خدای پاک دې وتوانوي چې زموږ سره دا ډول مرستې وکړي.